بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته به د بیکګراوند نه ښکاري. نن انشاءالله نیو ټیب سټارټ کوو چې هغه ته وایي ویو ټیب. مایکروسافټ ورډ ته رالمه. تېرو درسونو کې مو ریویو ټیب زده کړو. دې کې به انشاءالله ویو ټیب څخه سټارټ اخلو. ویو ټیب کې موږ سره مختلف ګروپونه دي چې د هغو څخه اولنی ګروپ ډاکومنټ ویوز دی. ښه، اول خو تاسو باید ویو باندې ځان پوه کړئ. ویو معنا موږ ریویو ټیب سټارټ کې ویلې ده. ډاکومنټ ویوز مطلب دا دی چې ډاکومنټ منګه کتلی شو. څو ډوله یې کتلی شو؟ 5 ډوله. پرنټ لیاوټ، فول سکرین، ویب لیاوټ، آوټلاین اینډ ډرافټ ویو. صحیح شو؟ پرنټ لیاوټ څه ته ویلی شي؟ پرنټ لیاوټ همدغه ویو ته ویلی شي لکه څنګه چې موږ ته ښکاري. پرنټ لیاوټ ویو مطلب دا دی چې زموږ پیج به څرنګه پرنټ کیږي دا همغه شان ویو ده. پرنټینګ والا ویو دا ده. فول سکرین ریډینګ مطلب دا دی چې فار ایگزامپل تاسو نه غواړئ چې دغه کمانډس دغه آپشن څه ګورئ، صرف فول سکرین راته راوله، ریډینګ پکې کومه د کتاب په شکل یې لولمه، فول سکرین ریډینګ ویو ته به زه راځم. فار ایگزامپل زه وایم چې دغه کتاب دی، زه اوس راځم فول سکرین ریډینګ ویوز ته. کله چې زه دې ویو ته رالمه نو ماته ګوره څه وښود؟ پیج 23 of 23. ټول 23 پیجه دي، ته په 23م پیج کې ولاړې. 1 by 1 وروسته ځي، 1 by 1 وروسته تللی شي. یا فار ایگزامپل تاسو دې طریقې باندې هم تللی شئ چې go to 16 18 20 کوم یو پیج ته تلل غواړي. یا فار ایگزامپل فارورډ تلل غواړي، فارورډ هم تللی شي. ورته ما بیک بوځه نو تا به دا بیک ولي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان ته کولی شي چې go to forward to page 16 to page 14 to page 12. زه ورته فار ایگزامپل 12 ته مې بوځه، 12 ته یې راوستمه، 11 and 12. ښه، زه کولی شم چې go to فرتي سټریټ پیج دې باندې کلیک کا. تاسو هغه پیج ته راوستلی چې کوم ځای کې تاسو تغییرات کول او ستاسو کرسر په دې ځای کې ولاړو. ګو ټو فرست پیج ته به تا ولي. ګو ټو لاست پیج ته به تا ولي. دغه شان 1 وروسته ځي او دغه شان 1 مخکې ځي. همدغه شان ګو ټو دا موږ ویلی دی، فایند هم موږ ویلی دی. MS آفیس بک پیج نمبر 1 دی موږ سره ده او دا نیویګیشن پین دی. صحیح شو؟ MS آفیس بک پیج نمبر 1 کې موجود دی، دا موږ سره هیډینګ نمبر 1 دی. نیویګیشن پین دا هم انشاءالله راځي. فول سکرین ریډینګز کې بعضې داسې کمانډ دي چې هغه موږ ویلي دي او بعضې موږ نه دي ویلي. چې کوم موږ ویلي وي هغې نه به صرف نظر کوو، چې کوم مو نه وي ویلي هغه به انشاءالله ښه په ډاډه زړه باندې وایو. نمبر 1 موږ سره په دې کې سیف دی، دا مو هم ویلی دی په فایل ټیب کې. پرنټ پریویو اینډ پرنټ دا مو هم فایل ټیب کې ویلی دی. کنټرول F2 شارټکټ دی یا کنټرول P شارټکټ دی. ټولز ریسرچ دا مو ریویو ټیب کې ویلی دی. ټکس هایلایټ کلر دا مو په هوم ټیب کې ویلی دی. نیو کمنټ دا مو په ریویو ټیب کې ویلی دی. فایند دا مو هم په ریویو ټیب کې ویلی دی. همدغه شان مینینګ ټرانسلیټر دا مو هم په ریویو ټیب کې ویلی دی او دا مو هم په هوم ټیب کې ویلی دی او دا مو ریویو ټیب کې ویلی دی. انزرټ نیو کمنټ دا خبرې خو مو وکړلې. ویو آپشنز ته راځم. دې کې ما سره فرست کمانډ don't open attachment in full screen. فار ایگزامپل تاسو چا یو فایل اټیچ کو، تاسو ته راولېږو ایمیل په تھرو باندې، خو هغه فایل لینک په دغه ډاکومنټ کې پروت دی. آیا تاسو دغه فایل په دغه فول سکرین ریډینګ کې شو کیږي که شو نه کیږي؟ پرنټ لیاوټ ویو کې خو به هسې هم شو کیږي. زه ورته فول سکرین کې ماته مه شو کوه، دا مې ته چیک ښودلی دی. که ته وایې چې شو یې راته کا، دې نه به کلیک ایسته کړي. انکریز ټیک سایز، زه ورته یم چې دغه ټیک سایز ډېر وړوکی دی، ماته نه ښکاري، زه غواړم چې دا دې ماته غټ شي. انکریز ټیک سایز، تاسو ته به دغه ټیک سایز رو پرو باندې غټېږي. خو یاد ساتئ تاسو چې کله پرنټ لیاوټ ته لاړ شئ دې سایز به خپل سایز وي، صرف دا فول سکرین دپاره تاسو ته غټېږي چې تاسو ته ښکاره شي. ډیکریز ورکوټی کېږي. شو 1 پیج، یو پیج دې ته شو شي. شو 2 پیجز دې ته شو شي. شو پرنټډ پیج فار ایگزامپل کوم شان پرنټ کېږي، دا په دې شکل باندې پرنټ کېږي. که تاسو فار ایگزامپل شو پرنټډ پیج نه کلیک ایسته کوئ نو ګوره موږ ته په دغه شکل باندې شو کېږي، ځکه چې دا ریډینګ ویو ده. خو تاسو ته پرنټ کېږي څنګه؟ شو پرنټډ پیج په دې شکل باندې به تاسو ته پرنټ کېږي. مرجن سیټینګز، زه کولی شم چې دغه مرجن سیټینګ هم په دې کې وکړم. صحیح شوه؟ سپریس مرجن، ورته بس مرجن نه تیر شه. سپریس مطلب تیرېدلو ته وایي. شو مرجن راته شو کا. یا که فار ایگزامپل ته ورته څه وایې چې نه اتومیټیکلی ډیساین، اتومیټیکلی او دې مطلب دا دی که نه، اتومیټیکلی به تاسو ته هم د سپریس والا کار کوي، ځکه چې فول سکرین ریډینګ ته راغلی او ته نه غواړې چې دغه مرجن پکې ګورې، ته خو صرف ریډینګ کوې که نه. سپریس مرجن او اتومیټیک دا یو شان کار کوي په دې ځای کې. بل موږ سره یو کمانډ دی چې هغې ته وایي الو ټایپینګ. فار ایگزامپل دې ځای کې چې زه کله لیکل کوم نو دا لیکل پکې نه کېږي. که فار ایگزامپل ته کوم ځای کې زه تغییرات کوم هغه تغییرات په دې کې نه راځي. زه یم چې دا دې هم کېږي
الو ټایپینګ به چیک کی. اوس که ته فار ایگزامپل څه ډیلیټولی هم شي یا فار ایگزامپل څه په کلیک انټر پریس کې دا پکې لیکلی شي. صحیح ده که نه؟ بیا زر عالم فار ایگزامپل ټرک چینجز دا مو هم په ریویو ټیب کې ویلی دی. شو کمنټس ان چینجز دا مو هم ویلی دی. شو اوریجنل ان فاینل دا مو هم ویلی دی. کلوز ته به زه راشم دا زه کلوز کولی شم. پرنټ لیوټ ویو ته رالم. فول سکرین ته راځم. کلوز شارټکټ څه شی دی ځکه اسکیپ دی. کله چې تاسو اسکیپ پریس کړئ تاسو اتوماتیکلی پرنټ لیوټ ویو راځي. بل موږ سره دی ویب لیوټ. ویب لیوټ ویو په تور باندې زه کولی شم چې د انټرنیټ په شکل باندې دغه ډاکومنټ وګورم. لکه څرنګه چې په ګوګل کې یو پیج وي، یوټیوب کې یو پیج وي، همدغه شان تاسو کولی شئ چې خپل ډاکومنټ کې یو پیج شو کړئ. ویب لیوټ ته به تاسو راشئ تاسو کولی شئ چې دغه د یو پیج په شکل باندې وګورئ. یعنې فار ایگزامپل د کنټرول ان پریس کومه که زه فار ایگزامپل دې پیج ته راځم هلته هم ماته معلومات شو کېږي. خو هلته دا منځ کې چې کوم وایډ سپیس دی دغه وایډ سپیس زما نه دی په کار. زه چې دغه وایډ سپیس راته ورکړل صرف ریډینګ کومه دا وایډ سپیس چې پکې ماته نه راځي. زه به ویو ته راځم، ویب لیوټ ته به راځم. که تاسو وګورئ دا ستا فرست ټاپک و، دا ستا سیکنډ ټاپک و، دا ستا تھرد ټاپک و. خو دې کې داسې نه پرنټ کېږي لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري. تاسو به په دې شکل باندې پرنټ کېږي چې دا برته بیل پیج کې راځي، دا برته بیل پیج کې راځي او دا به درته بیل پیج کې راځي. بل موږ سره آوټلاین ویوز دی. آوټلاین ویوز دا ډېر زبردست کار کوي. فار ایگزامپل زه رالم دا مې ایسته کړو. ښه دغه معلومات ما ولیکو. فار ایگزامپل دا زما ایم ایس آفیس کتاب دی. زه راځم آوټلاین ته. کله چې زه آوټلاین ته راشم آوټلاین د نوم نه معلومیږي چې آوټلاین وایي هیډینګز ته. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دې ځای کې زه کولی شم آوټلاین سیټینګز وکړم. آوټلاین سیټینګ وکړم او په لنډه طریقې سره دا وګورم. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دغه هیډینګ سیټینګز زه کوم. زه بلته راشم، زه بلته لیول نمبر 9 پورې وارم چې دغه ټکس راته شو نه کړي. که فار ایگزامپل دغه راته دغه شان شوی وي ایم ایس آفیس بک دا راته هیډینګ نمبر 1 شو او فنکشن چې کوم دی دا هم هیډینګ نمبر 1 کې راغلی دی. که زه فار ایگزامپل 1 سټیپ دې خواته ځم دا به ما 1 سټیپ دې خواته ولي. که دې خواته 1 سټیپ ځم 1 سټیپ به ما دې خواته ولي. که زه فار ایگزامپل به دې باندې کلیک کوم دا به د باډي ټکس ته کنورټ کړي. که دې باندې کلیک کوم دا به د فرست ته کنورټ کړي. نو دغه شان زه به دا فنکشنز ایکسل کې دننه راولم. همدغه شان زه ورته چې ټول راته شو. که زه بلته راشم آل لیولس ورته والم ټول به راته شو شي. بله خبره زه دا ورته کومه چې فار ایگزامپل ټکس فارمټینګ راته مه شو کوه. دغه چې کوم هیډینګز دي دا هم راته باډي ټکس په شکل کې راوله. همدغه شان شو فرست لاین اونلی. د هر پیراګراف نه به تاته فرست لاین درکوي او هغه نور به ته هایډ کړي. یعنې دې کې 3 پیراګراف دي، دې کې 2 پیراګراف دي، دې کې هم 2 او دې کې هم 2 دانې دي چې دا یو دانه پکې دې کې هیڅ هم نشته. دا ورته کلیر کړه. بله خبره ما سره به دې کې څه شی ده ایکسپینډ او کولیپس. زه راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دغه میثود ماته کولیپس کا. کولیپس مطلب راټولول. که زه دلته ډبل کلیک کوم دې باندې هم را ټولیږي او خپري. همداشان زه داسې هم کولی شم چې دغلته ماینس باندې کلیک کړم دا ماته کولیپس کوي. الټ شیفټ انډرسکور یې شارټکټ دی او دا به څه شی دی ایکسپینډ. آل شیفټ پلس د دې شارټکټ دی دا ماته ایکسپینډ کېږي. بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده موو ډاون آل شیفټ ډاون او موو اپ آلټ شیفټ اپ. که تاسو فار ایگزامپل د هیډینګ کې ولاړاست او دا تاسو لاندې او مخکې وړل غواړئ نو د دې چې کوم هغه ټاپک و هغه بره پاتې شو صرف هیډینګ لاندې راغی. زه ورته نه دې سره دې د خپل ټاپک هم لاندې راشي. صحیح شو. تاسو په دې پلس باندې کلیک کړئ چې ټول انتخاب شي. اوس که تاسو فار ایگزامپل موو ډاون کوئ موو ډاون هم کولی شئ. که موو اپ کوئ موو اپ هم کولی شئ. بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده شو ډاکومنټس. زه ورته وایم شو ډاکومنټس راته شو که دغه معلومات به ماته شو کړي. زه ورته وایم چې دغه میثود چې کوم دی دې ماته صرف دلته لینک شو کوه او معلومات دې راته بل فایل کې پراته وي. ته به دلته کریټ واخلي. دا ماته کریټ شو. چې اوس دا کریټ شو ته به په دې کې څه واخلي کولیپس سب ډاکومنټ دا به ورته وایي. چې کله دا کولیپس که دا به اوکې ورباندې کلیک کړي. چې کله دې اوکې کلیک کړو دلته فار ایگزامپل لیکم ایم ایس ورډ. صحیح شو. دا ما سیف کړه. که اوس تاسو وګورئ نو دا ماته کولیپس شو. زه وایم چې دا راته ایکسپینډ کولی هم شي او کولیپس کولی هم شي. فار ایگزامپل تاسو دا کلوز کړئ او تاسو ډاکومنټ ته راشئ نو ماته به هغه لینک شو کېږي هغه پات به راته شو کېږي خو ټکس به راته نه شو کېږي ځکه چې ټکس یې هایډ شوی دی کولیپس شوی دی. بیا به زه ویو ټیپ ته راشم آوټلاین باندې به زه کلیک کوم. زه بلته راشم شو ډاکومنټس ته دلته به زه کلیک ولګوم دا ورته ایکسپینډ کوم. چې کله ما دا ایکسپینډ کړه اتوماتیکلی به راته خپل حالت ته راشي. اوس زه ورته وایم چې دا راته انلینک کولی هم شي. که ته وایې چې انزرټ مطلب دا دی چې د یو بل فایل څخه زه دلته ټکس راولم
ټیکس هم تاسو انسرټ کولی شئ د یو بل فایل څخه راوستلی شئ. همدغه شان بل خبره مسره دا چې فار ایگزامپل مرج او سپلیټ که زه فار ایگزامپل دا انلینک کړم دا به راته انلینک شي. ښه زه ورته یم چې ماته دغه ام اس ایکسل والا چې کوم دي دا راته صرف څنګه کا دغه راته صرف کریټ کا تاسو به کریټ ورته واخلئ نو ماته اتوماتیکلی دا هم کریټ شو. ښه زه به ورته میس ورډ هم کریټ کړم چې کله ما میس ورډ کریټ کړه دا دواړه په یو لیول کې دي دواړه به ورته انتخاب کړم زه کولی شم چې دا دواړه مرج هم کړم. بل ما سره په دې کې سپلیټ دی زه کولی شم چې دغه سپلیټ هم کړم زه به دې خالي ځای کې ودرېږم او سپلیټ باندې به کلیک کړم چې کله ما سپلیټ باندې کلیک کړو ام اس ورډ راته بیله موضوع شوله بیل کریټ شو ام اس ایکسل راته بیل کریټ شو. همدغه شان یو بل کمانډ موږ سره په دې کې دی چې هغه ته وایي لاک ډاکومنټ. دې ځای کې که زه لیکل کوم لیکل پکې کېږي زه ته چې دا راته لاک کا صحیح شوه تاسو به لاک باندې کلیک کړئ خو خیر تاسو بل ته ودرېږئ او بس دا به لاک ورته کلیک کړئ دا به یس کلیک کړئ چې کله اوس تاسو دې باندې کلیک کړئ ته موږ ته لاک آپشن هم راته راغی دې کې اوس تغیرات نه کېږي دې ځای کې به تغیرات کېږي ځکه چې دلته ورسره لاک آپشن هم نه دی راغلی لاک آیکن هم نه دی راغلی زه د لاک باندې کلیک کوم یس دا هم لاک شو دې کې هم تغیرات نه کېږي واپس یې انلاک کې انلاک باندې کلیک کړه ته راشه انلاک باندې کلیک کړه نو ماته به اتوماتیکلی انلاک شي دا راته کولیپس کا یس هماغه شان کولیپس کولی شي چې صرف هغه پات پرته راځي او معلومات پرته نه شو کېږي. ښه اوس زه راځم کلوز آوټلاین ویو هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست دا موږ سره آوټلاین ویو. بل موږ سره دا ډرافټ ویو موږ دې لپاره استعمالوو چې فار ایگزامپل تاسو کولی شئ چې په دغه ډاکومنټ کې لیکل صرف وګورئ شیپس وغیره پکې ونه ګورئ. زه راغلم فار ایگزامپل زه وتم چې زه صرف دلته ریډینګ په دې کې کوم ویو ته به زه راشم ډرافټ باندې به زه کلیک کوم نو دې ځای کې چې هغه کوم شیپس وغیره هغه ټول راته کلیر شو هغه راته ختم شو. او بله خبره په دې کې دا ده چې دې کې موږ ته سیکشن بریک هم پکې شو کېږي. ښه زه بل ته راشم یو فایل به اوپن کړم غواړم دا کلوز کړم ډونټ سیف فایل ته به راشم او دا ما اوپن کړه فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه په کوم شکل کې شو کړم ډرافټ شکل کې شو کړم ویو ته به زه راشم ډرافټ باندې به زه کلیک کوم چې کله ما ډرافټ باندې کلیک کړو نو ماته ګوره هغه ټول شیپس او چې هغه ټول کوم چارټونه هغه راته کلیر شو هغه راته پکې نه شو کېږي صرف خالي ځای پکې شو کېږي هغه شیپس وغیره پکې راته نه شو کېږي. دا موږ سره ډرافټ ویو دغه ټولې ویوز موږ د دې ځای نه هم کولی شو. فرست موږ سره پرنټ لیاوټ ویو ده صحیح شو دا موږ د پرنټ لیاوټ ته چینج شي. بله موږ سره څه شی ده فول سکرین ویو ده فول سکرین ته به راته چینج شي سکیپ پریس کا دې ځای نه هم تاسو تللی شئ دې ځای نه هم تاسو تللی شئ 1 2 صحیح شو یا که فار ایگزامپل تاسو دغه شان پیج اړوئ پیج هم اړولی شئ کلیک 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 تاسو دغه شان هم تللی شئ صحیح شو بس دا راته کلوز کا. او بل موږ سره څه شی ده ویب لیاوټ ویو باندې ته کلیک کوم دا به راته ټول په یو پیج کې شو شي. بل موږ سره څه شی ده آوټلاین ویو دا موږ سره آوټلاین ویو ده او دا سره ډرافټ ویو ده. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره ویو ټیب ډاکومنټس ویو ګروپ